ما نام محمد ابراهیم دو و د قبیله شلیبار سره مې تعلق دی و په دا بچې چې کوم دا غر به ته یې وروسته د نقشه به پکې هغه کېدلی شي دا غر چې کوم دی په دا کې کرش مشینونه لګېدلي وو تقریبا چې دا د 1990 نه په دا کې دا مشینونه سټارټ شوي وو و د ډېرې د قبیلې خلکو ټول روزګار ورسره تړلی و دغو مشینو سره و چې کله دا حالات دلته بیا خراب شول په 2009 کې 1 دسمبر 2009 کې دا غالبا چې داسې و په دا ټیم کې خراب شول دا حالات خراب شول د اپریشن هغوی وکړلو نو دلته چې د آرمي والا کله الوکا په محاصره کې واخیستله نو دا کرش مشینونه یې مسره بند کړ نو په هغه ټیم کې لکه موږ ورسره هغه وکړل خبرې مذاکرات یې ورسره وکړل نو هغه ورته وویل چې څو ورځې اپریشن دی څو ورځې پاس پې دا مشینونه بیا کولو شي ته تاسې لږ غونډه کې صبر وکړو نو هغه ورځې تېرېدې مې مذاکرات هم ورسره ونیو په دا منځ کې ډېر ټیم کې تېر شو خو اخري دا پیرې چې خیبر ون اپریشن راغللو په هغه کې دا مکمل کاډ یې د الوکې نه وشولې او ټوله الوکه خولي شوله دا کوم هغه چې وروسته تاسې دا کومه نقشه تاسې وینو دا د بیسې چې کوم دی دغه د خوړ سیډیایي تقریبا دا د خوړ سیډ چې دا په 4.5 کیلومتره باندې محیط شلیبر ایریا ده نو یو ویرې سیټ لګېدلی چې هغه له حیات آباد سیډیایي نو هغه 1.5 کیلومتر تقریبا چې موږ پکې 1 کیلومتر الوکه وروسته ویرې نوره بیا د هغه شروع کېږي په هغه کې مشینونه نه وو مخکې نه د موږ چې کومه دا سیټ خوړ ایریا وه دا 4.5 کیلومتره الوکا باندې محیط و ټوټلي په دا کې چې کوم کرش پلانټونه لګېدلي وو په ټینګ کې چې کله بندېدل د 80 کرش پلانټونه پکې لګېدلي وو و چې هغه کم حصو باندې د لیبرو مې تعداد وچاوو نو دا 5000 لیبر چې وو په دا مشینونو کې برسري روزګار وو په هغه ټایم کې د نن سبا لکه اوس په مې کوم هغه حساب ولګوو په نن ورځ باندې ولګوو چې کرش سکاډه په څو مخکې په څو نن سکاډه چې په څو خرڅېږي د هغو په طریقه چې موږ کوم حساب وکړو نو 80 مشینونه یې نو کم از کم چې 50 سکاډې ورځې وهي دا 4000 سکاډې ورځې راغلې نو د ورځې چې کوم دي په 200 نن سبا سکاډه خرڅېږي د هغه په حساب سره چې موږ کله دغه هغه وکړو اندازه یې ولګوو نو تر اوسه پورې نو دا ارباو روپۍ نقصان شوی ارباو کې دی دا هغه کې چې کله دا مشینونه کرش مشینونه هلته اباد وو نو په 2009 کې چې کوم دا د فوجي عملیات چې کله سټارټ شول نو هغه پیله اپریشن غالبا چې صورت مستقیم په نامه و نو په هغه کې دا لوکا چې کومه وه دا محاصره شوله نو د سکیورټي فورسز چې راغل هغه د موږ سره کېناستل او موږ له وویل چې تاسې دا کرش مشینونه چې څه وخت لی بند کړو دلته عملیات کېږي او بیا چې کله عملیات پای ته ورسېږي نو بیا تاسې له دا مشینونه کولو شي نو هغو هغه عملیات څه ورځې وکړ بیا هغه ختم شول هغه اپریشن یې ختم کړو واپس لاړو چې کله واپس لاړو مې ورسره خبره بیا وکړله خو بیا مې لا وویل چې لږ صبر نور هم وکړو نو هغه صبر تقریبا چې 2021 له ورسېدو د 2009 نه هغه صبر د موږ د 12 کال د 12 کال د موږ د صبر شروع وایي چې صبر وکړو دا صبر موږ بس اوس هم صبر دی بس کوو نه دغه کې لکه بکې به قومي آمدان د غره زیات و د کریا به د غره چې کومه وه دا به میلوې ده کومله به میلوې ده په دا کې بیا بل مدنیاتو چې کوم هغه وه د قوم خپل پرسنټیج وه هغه به کومله پکې میلوې ده لیبر چې کوم پکې لګېدلي وو دا د قومي هغه سره تعلق ساتو قبیلې سره دا به ورته میلوې ده نو هغې په مد کې سالانه چې دی دا په کروړو روپۍ آمدن چې دا قومله به میلوېدو او د قوم خلکو به چې کومه مزدوري پکې کوله هغه پکې اضافي وه د خلک برسره روزګار وو نو 15 زره خلک چې قوم پر روزګار شي او قومله قومي آمدن یې شروع شي نو قوم ته هغه چې کوم هغه معیار یې هغه خود به خود په خپله باندې چاتېږي نو هغه معیار د موږ چې کوم دی هغه الریډي روچتېدی شي چې دا شی بیا سټارټ شي په الوکا کې لکه کوم عملیات پیښ شول په دا کې قومي چې کوم نقصان وشولو د الوکې کوم نقصان وشولو د آرمي چې کوم سکیورټي فورسز کوم قربانۍ ورکړلې مشرونو الوکې قربانۍ ورکړلې ښځو قربانۍ ورکړلې الوکې موږ پرېښولې هغه ټولې قربانۍ چې راغونډې کې نو د هغو قربانۍ نه پس دلته امن راغلو و امن د کمېدو نه پس د موږ د قربانیو چې کومه ازاله ده په کور د چا خو موږ له میلو شي د موږ د کرش مشینونه چې کوم بند شوي دي په دا کې خلک برزګور شوي دا چې د چا سره تړلي دي او کم خلک هم د اقتدار کې دي او دغو واک اختیار به سره دی نو په کور ته چې هغه خبره صحیح طریقه باندې وروي او د هغو غوږونو له ورسېږي چې دا شی کولوېدل دي الوکې له خلکو ته رزګور ورکول دي